یا چېرته پخوا وخت کې وي یو مسلمان سره دغه میلاو شو د مسلمان عالم سره یو نصرانی میلاو شو شراب به یې ډېر څښل نو هغه له دعوت ورکړو اسلام ته راوړه وایي زه به اسلام ته راوړم خو ستاسو په اسلام کې شراب حرام دي مشکل دا دی زه خو شراب ډېر څښم هغه وایي دغه بیا وروستنۍ مسله ده تا ولې اسلام قبول کړه شراب ورته دومره غټه خبره خو نه دا ګټه ده د اسلام قبول کړه بس هغه اسلام قبول کړه چې اسلام یې قبول کړی بیا ورته وایي شراب به نه څښي ولې شراب دې باندې فاتحه کوړېږي په دې فاتحه کوړېږي یا غریب په بله کې ونښتو چې دا وایي زه پرېږدم د اسلام بیا خو به دا سټ و د هغه راشي چې اوس څه وکړو که ته شراب څکې فاتحه کوړې سزا درته میلاوي او که اسلام پرېږدي نو د مرتد سزا څه ده خو بیا د هغه سر وهل دي نو د دا چې ته به سبا وایي چې اسلام پرېږدم بعض راشي اسلام زه اسلام قبلوم سبا له بیا وایي زه یې پرېږدم وریا نه نه انډین وایي چې زه ښه برابري ما ورته کلمه ووایي بیا به څه لیکلي بعض د دوی تفاصیل هغه مې ولیکل او بیا به یې تر راشي څه وخت بعد تاله به ښه یو دغه جوړ کړو یو کارډ جوړ کړو چې او ته مسلمان شوی دلته زموږ په خوا کې دی موږ ګواهي ورکړو بیا ته مخې ته خپله کاروایي وکړه که څه کې هغه وکړه وایي صحیح ده بیا پاڅېدو نو زما د خوا نه دا اوس به کومه بلا وه ما ته مسلمان شو اوس ځه بیا مو دغه اردو والا تلیفون ورکوم دا دغه نمبر دی د رابطه کوو بیا د خوا نه راځه بس روان شو بیا یې ما ته د منځ کې وایي ځم ما یې ځم څه کې د دروازه کې چې وتو بیا یې ما ته وایي لکه ځم نو ما ته څه غواړې صفا خبره ما ته وکړه شه څه وایې ته وایي دلته خو دا خلک وایي چې څوک مسلمان شي دوی له پیسې ورکوي ما ته دې له راغلی د دې بعضو دا مطلب وي چې لکه که زه دینداره شم نو د پیسو باران به راورېږي دا بعض د دیندارو ته وګورې دا دینداره خلک دا که ګریبانان ومي خو ډېر خوشحاله وي حتی عقیدې ډېره مضبوطه وي په الله باندې هر وخت به دی مسکې او د الله شکر دی او بس ته به وایي چې داسې د کروڑپتي لکپتي دی د بېدینه سوچ کوي چې یاره که دا څه دي دوی سره دي راشي زه به هم د دوی ملګری شم چې دوی ملګری شي به بیا دوی خو داسې غوړ غوړ ګرځي موږ خو څه ودرېږو ته به په دې نه دینداره کېږي چې زه به دینداره شم چې الله به نه کېدی شي ته دینداره شي او څه شي غریب شي الله د باندې امتحانونه راولي هر څه چې د سړي دي هغه د نه هم کېدی شي لاړ شي امتحان به الله راولي ځکه چې ته دعوه کوې چې زه دینداره یم الله منم په الله مهین یم نو چې دعوه کوې نو بیا په دعوه باندې څه ښې دلیل به ښې برهان به ښې چې او زه رښتینی یم الله بیا تا نه دلیل داسې غواړي چې په تا به امتحان راولي کېدی شي او دا څه چې د سړي دي دا د نه هم غواړي